ولی محمد نوری ورزشکار نابینای کشور مقیم در انگلستان و یکی از قهرمانان رشته دوش روز گذشته در رقابت‌های شنا که با شرکت 100 ورزشکار معلول در لندن برگزار شده بودند در برابر حریفانش رقابت کرد. نوری در این رقابت توانست 50 متر را در 59 ثانیه طی کند و جایگاه سوم این رقابت‌ها را به خود اختصاص بدهد. این ورزشکار کشور در کنار کسب مدال مقام سومی یک مدال افتخاری دیگر نیز از بهر اینکه او توانسته به عنوان یک نابینا در این رقابت‌ها شرکت کند را به گردن آویخت. نن پلانبو وهنکه د خپل ستر باریا مبارکی د افغانستان ټول ولست وایما لوبه می ډیره سخته ولا د الله په نصرت د افغانانو د دعا په برکت نن بیا وتوانیدلم چې د سلو لوبغاړو په قات کې ځان ته دریم مقام خپل کړم. این ورزشکار نابینای کشور در حال در رقابت‌های شنا موفق به کسب مدال می شود که او پیش از این چندین بار در رقابت‌های دوش در میان ورزشکاران بینا موفق به کسب مقام نخست شده بود. نوری می گوید که معلولیت ناتوانی نیست بلکه معلولیت سبب شده که او بیشتر تلاش کند و برای افغانستان افتخار آفرینی کند. معلولیت ناتوانی نه ده بلکه د ټولنې یو محدودیت ده چې په موږ لګېدلی ده. زما معلولیت زما د قوت سبب ده او په دې ویاړ کوم چې د خپل ټولنې لپاره د خپل افغانانو لپاره د خوشحالۍ د خوښۍ پلمه یم. ولی محمد نوری ورزشکار افغان که 10 سال پیش در هلمند بینایی چشمانش را در اثر انفجار ماین از دست داد اکنون به یکی از قهرمانان رشته دوش و شنا در داخل و بیرون از کشور مبدل شده است.